دي مال او سر مې واړه قربان کړي له خپل قام دي ما ته مرتبې د ترقۍ اوس په یو ګام دي تورې سپوږمۍ مې رسېدلي تر لوړ مقام دي. السلام علیکم وګو کتونکو د قام ټي وي نیوز سره زم سره صدمټا وګو کتونکو کچري مون د نړۍ هغه طریقې اب ته ملکونو ګورو چاغي ترقی کړي او پرمختګ یې کړي دوی ترقی راس صرف په مورانو ژبه کې تعلیم ورکول دي. خدا برمرغه زمو په وطن کې هغه اهمیت مورانو ژبه ته نه ورکړي کیږي چې په نور ملکونو کې کیږي. پښتو ژبه زموږ مورانه ژبه را په تاثیري شپ قدر کې زموږ خوش قسمتي را چې بعضي پرایویټ سکولونو هم شته چې هغه کې پښتو یعنی مورانه ژبه کې تعلیم ورکړي کیږي. دا ټیم زه په البدر ماډل سکول صدرګړی کې موجود یم. راځئ په دې اړه باندې د سکول پرنسپل نه پوښتنې کوو. تاسو ماته دا ووایئ چې مطلب دا پښتو ژبه تاسو د ډېر وخت نه به شروع کړې وي او بل دا په کوم خیال باندې تاسو پښتو ژبې دا کتاب چې کوم دلته یو لازمي سبجیکټ په حیث باندې دی پرې خپل کتابونو کې شامل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د راتګ چې کوم دی ډېره مننه. دا سکول البدر ماډل سکول 2006 نه چې کوم دی دا اسټابلیش دی. 2-3 کاله داسې تېر شو چې موږ ته دا مخصوصه شوه چې دا پښتو ژبه چې کوم دی دا خو زموږ چې کوم دی مورنۍ ژبه ده. بل زموږ د سټوډنټانو چې هغوی به کله چې کوم دی یا تبلیغ یا څه کې لاړل نو هغوی ته به یې چې ویلي تاسو تعلیم وکړئ نو هغوی به ورته ویلي چې موږ خو دا نشو کولی. نو بیا موږ دا مخصوصه کړه چې دا خو یو زموږ مورنۍ ژبه ده او بل دا چې دې ضرورت ډېر زیات دی. تاسو وګورئ چې کوم ایډوانس ملکونه دي هغه ملکونه مخ په ترقۍ ځکه لاړل چې هغه ملکونو ته د هغوی په مورنۍ ژبه کې تعلیم میلاویږي. دا وخت تاسو وګورئ چین چې کوم دی دا د امریکا بالکل څنګ په څنګ ورسره ولاړ دی او ډېر زر ده چې دا سوپر پاور جوړ شي. د هغې بیسک او بنیادي وجه دا ده چې چین کې چې کوم دی چینیانو ته چې کوم دی کوم تعلیم ورکړی کېږي هغوی ته دا مورنۍ ژبه کې ورکړی کېږي. دویمه دا خبره ده چې که تاسو امریکا ته لاړ شئ او ته ډونالډ ټرمپ ته ووایې چې یاره جي ما ته چې کوم دی یو انګلیش لیټر ولیکه یا یو انګلیش لیټر ته ورکړې وه چې دا ما ته لږ پړو کوه هغه ته وایي چې سوري زه نشم ویلی. نو دغه رنګې چې زمونږ پښتانه وروڼه چې کوم دی پښتانه چې دوی ته کله پښتو کتاب وړاندې کې نو دوی وایي سوري یار زه نشم ویلی او نشم بړاولی. نو دا به څونه د بې شرمۍ خبرې وي چې یو انسان د خپله مورنۍ ژبه چې ابتدایي ابتدایي ژبه ده د مور د غېږ نه ورته دا میلاو شوې ده او هغه بیا نه کتاب پړاولی شي او نه د دې چې کوم دی لیک لوست کولی شي. نو په دې بنیاد باندې موږ دا خبره چې کوم دی ضروري وګڼله چې به انشاءالله موږ د خپل سکول کې دا چې کوم دی دا پښتو چې کوم دی شروع کوو او الحمدلله د 2006 نه د سکول قایم دی او د 2008 نه چې کوم دی دا تقریبا دا پښتو موږ شروع کړې ده او ماشومان پکې الحمدلله چې کوم دی مکمل دلچسپي لري او ډېر زیات ورته خوشحالېږي او د پیرنټ د طرفه چې کوم دی موږ ته هم چې کوم دی کافي ریسپانس میلاویږي. نور داسې سکولونه تقریبا تر حال به داسې سکولونه وي چې هغه دا پښتو ژبه چې کوم دی دا سبق چې کوم دی په سکولونو کې چې کوم دی پړاوي. ما ته خو داسې پته نه لګي خو موږ دغه چې کوم دی کمی محسوس کړی او الحمدلله چې کوم دی موږ پې خوشحاله یو چې دا پښتو موږ شروع کړی دی. بشیر صاحب مطلب په تحصیل کې موږ وګورو دا ریکارډینګ سکولونه خو داسې نشي یو څو سکولونه به داسې وي چې هغوی دغه پښتو کتاب شامل کړی وي خو په شروع کې تاسو ته داسې مشکلات مخې ته راغلي وه کوم مشکلات وو؟ یس مشکلات خو څه لږ ډېر وو خو الحمدلله موږ خپل بھرپور کوشش وکړو په هغې باندې چې کوم دی موږ قابو وموندو. ډومبې کې ماشومانو ته خو لږ مشکله وه چې نه پوهېدل زیات تر چې کوم دی خو زموږ استادان چې کوم دی انتک محنت یې ورسره وکړو خاص کر زموږ اجمیر سره چې کوم دی وړو سره کافي هغه حد درجې محنت وکړو. نن الحمدلله دا 2 نه والا تر 7 نه پورې چې کوم دی زموږ ماشومان چې کوم دی پښتو چې دی داسې پر کې ویلی شي څه قسمه تکلیف هغوی ته نه وي. لومبرو چې کوم مشکلات الحمدلله څه قسم مشکلات چې کوم دی موږ ته نشته. مطلب بشیر صاحب دا ندیم ستاسو د ټول ماشومان چې کوم دی هغه دي زموږ یو پښتو مطلب تاسو څه وایئ چې په معاشره کې دوی مطلب څه داسې د هغوی چې پښتو دوی په کارېدی شي؟ ولې نه مننه دا خو چې کوم دی ډېرو ځایونو کې په کارېدی شي خبره کو لیک لوست وي کتابونه وي خبره نور څه داسې دغه مغه وي نو په دې کې د دوی دا ژبه چې کوم دی په کار راتلی شي. خوږو کتونکو دا وخت موږ سره د دې سکول د پښتو ژبې استاد چې هغه د پښتو مضمون ښایي اجمیر صاحب موږ سره ناست دی د دغه پښتو ژبې په حواله باندې د هغوی نه پوښتنه کوو. اجمیر صاحب دا راته ووایي چې تاسو د څو کالو راستئ په دې سکول کې او د پښتو ژبې دا کتاب تاسو ښایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو سجاد اسد صاحب ستاسو د قام ټي وي نیوز ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو دلته راغلی. مونږ د 2008 نه وروسته لکه 2008 نه مونږ د پښتو شروع کړی د سکول کې
او باقاعدګۍ سره مونږ دلته کې دا پښتو د سکول کې خاص کر د سکول په سطح باندې مونږ لازمي دی لپاره دا پښتو چې کوم مضمون دي ضروري ګرځولې. اجمل صاحب دا راته چې ماشومانو دلچسپي څومره ښه ده پورې ده؟ ماشومان خو پکې ډېر زیات دلچسپي اخلي او ماشومان ډېر ښه جواب مونږ له راکوي ځکه چې مونږ که محنت کوو نو ماشومان مونږ سره بالکل یو شان محنت کوي او ماشومان ډېر ښه جواب مونږ له راکوي. تقریبا چې کله نه مونږ د پښتو شروع کړې ده نو چې کوم مونږ مخکیني کې امتحانونه شوي دي د هر ماشوم د تقریبا د 58% نه کمې نمبر یې الحمدلله اوس پورې نه دي راغلي. اجمل صاحب دا راته مطلب ډېر داسې دي چې د پښتو ژبې د اهمیت نه دي واقف. نو د مور پلار د اړخه اوسه پورې شکایت راغلی یا شاباسي هغوی درکړې ده؟ یاره جی د مونږ خو د څومره دلته کې چې دا ماشومانو پیرنټس یې هغوی راځي او ډېره شکریه زمونږ ادا کوي ځکه زمونږ په کلو کې زیاتره خلک ټول چې کوم دی غیر تعلیم یافته دي او زیاتره د پښتو د انګلیش یا وغیره اردو نو په کورونو کې هغه مشران نشي لوستی نو دا زیاتره زمونږ د سکول ماشومان چې کوم دي د پښتو کتابونه ول اکثر هغوی را پیدا کړي په ځای اعمال وغیره وغیره نو الحمدلله دوی ته کور کې د هغې باقاعده هغوی سره هغه چې کوم د هغوی ضرورت یا پې پوره کوي. څه پیغام ورکول به غواړې زموږ کتونکو ته؟ یاره جی لکه څنګه چې یو انسان خپلې مور سره مینه کوي نو هر کس له دا پکار دی چې د خپل وطن سره د خپلې ژبې سره مینه وکړي او پښتو زمونږ ژبه ده نو موږ له پکار دی چې موږ پښتو څنګه چې موږ پښتو وایو او دغسې بیا موږ پښتو لیکو او پښتو پړاول هم چې دا به زموږ دپاره ډېر د خوشقسمتۍ خبرې که تاسو وګورئ ترقي یافته ملکونو تاسو وګورئ چې هغوی ټول چې کوم د هغوی سبجیکټ دي هغوی ټول په خپلو ژبو کې دي د بدقسمتۍ د وجې نه ځکه مونږ په علومو حاصلولو کې وروستي یو چې زمونږ زیات تر ته وګورئ ټول مضامین وغیره په انګلیش کې دي اگر چې خلک یې ویلی شي خو نه د هغې په مقصد پوهېږي نه په مفهوم پوهېږي نو د دغې بعد مرګه مونږ ډېر زیات وروستو کتونکو د نړۍ د نورو قومونو ترقۍ راز کو وکتي شي نو همدارې چې هغوی په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصل کړی دی. پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده موږ له پکار چې خپله ماشومانو ته هم په خپله مورنۍ ژبه یعنې پښتو ژبه کې تعلیم ورکړو. یاد دې وي چې په دې میاشت په 21 نیټه د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. موږ له په دغه ورځ باندې عهد کول پکار چې موږ په خپله هم او خپلو ماشومانو له په پښتو ژبه مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړو. د کیمرامین بهنواز سره سجاره صدمټه قام ټي وي نیوز البدر مارسول صدرګړی یونین کونسل کتوزې شب قدر.